حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چې کما زندگی تیرا کړې د خلافت او د بادشاہۍ نن دنیا هغې ته حیرانه ده. امن، زبردست امن، معمولی غوندې ظالم په مظلوم ظلم نشو کولی، سزا به یې ورکوله او په سزا کې به یې دې ته نه کتل چې دا مشر دی که کشر دی، مالدار دی او که دا غریب دی او که دا د لوی درجې دی او که هر څوک دی، گورنر دی ولی نی، هغه له به یې سزا ورکوله. چې کوم عاملان او گورنران یې مقرر کړي وو په هغې به یې 4 شرطه لګول. یو شرط به یې پیدا لګاو چې ته به په قیمتي څاروي سورلي نه کې، برزاون اعلا اس په هغې به سورلي نه کې، قیمتي اوښ په هغې به سورلي نه کې، کوشش کوه چې په خر سورلي کې یا کمزوري اوښ باندې به سورلي کې. خو چې عام حالاتو کې ته ګرځې، یو خو جهاد له ځې نو بیا خو قیمتي اس پکار دی، خو چې عامو حالاتو کې ته ګرځې، کور ته ځې، دفتر ته ځې، د مسلمانانو حالات معلومه، نو په قیمتي سورلی به سورلي نه کې، کمزوري سورلی باندې به سورلي کې چې خلک دونه وایي وګوره هلکه گورنر صاحب داسې قیمتي سورلي یاره چې داسې زم وی. او بل دا دی چې قیمتي په سورلی کې دا د بیت المال سره زیاتې هم دی، دا ډېرې پیسې غواړي، داسې به نه کې، په معمولي سورلی به سورلي کې. یو دا شرط. دویم شرط دا چې قیمتي نری جوړه به نه اچوې، غټه جوړه به اچوې، پیړه ډبله، کم چې عام شپونکیان اچوي او مزدوران یې اچوي، چې ستا او د یو مزدور او د لیبر جوړه برابري، چې دا فرق پکې نه، قیمتي جامه نری دا به بلکل نه اچي. دریم شرط به دې پکې دی چې قیمتي خوراک به هم نه خوري. اوس که خورې خوره ستا خپل کار دی، خو چې کله عامل شوې او گورنر شوې نو شرط دا دی چې قیمتي خوراک به نه خوري، عام خوراک به خوري. او که چرته داسې مقرره چې خلک تا سره ناست دي او یو ځای ډوډۍ خوري، نو چې کوم هغه لیبر او مزدور خوري هغه به خوري، زیاتې قیمتي ډوډۍ به نه خوري. او څلورم دا دی چې په دروازه به دربان نه ودرې، چې چاته حاجتي او حاجت والا تاله راځي چې هغه ته رکاوټ نه درله راځي. او که د یو انسان ضرورت یې وراتلی نشي نو کور ته به ورځئ. او د شپې او د چوټۍ پر وس کې به په لارو کوڅو کې ګرځې، د خلکو حالات په معلومې، دې ته خدمت وایي، داسې خدمت پکې. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی، په هغې به عمل کې چې د خلکو نه ځان به اوچت نه حسابې، ځان به لوی نه حسابې. خلک چې په ځمکه کښېني په خوره به ورسره کښېني، دا به نه وي چې زه خو ګورنر یم او زه خو والي یم او زه خو ډېر لوی سړی یم، نه، چاته به په سپکه نه ګورې او نه به په اوچت نظر تکبر به نه کوې. داسې والیان او گورنران، داسې والیان لکه نن چې زمونږ گورنران او والیان او زمونږ د وطن مشران د کمو ګاډو کې ګرځي، کم ځای نه دا ګاډي راغله او کم خوراکونه کوي، د یو وخت په خوراک لکونه روپۍ لګوي، او کمې جامې اچوي، او چې بیا حلف علي کم کوټ او کم قصې پیسې کوي. او ځکه نه ته غریب خو دې ورشي، یو دربان نه چې 10 څوکیداران ولاړي، پولیس ولاړي، پرېږدي دې ورته نه، ځکه خو نظام ګډوډ. دا شرطونه یو ځل د مدینې منورې په کوڅو کې روانو، یو سړي ول آواز ورکړ، وی امیر المؤمنین تا چې د گورنر د پاره دا کم شرطونه لګولې دي نو دا به تا د الله د عذاب نه د قیامت پر ورځ بچ کي، په دې به خلاص شي.
چې شاته وکتل ولې وی ورشه د مصر گورنر ته دی وګوره چې کوم عامل دی هغه ته وګوره نو تا ته به خپله پته ولګي د قیامت په ورځ به د مصر غریبانان یي او ستا به ګریوان بس فورا راغی د مصر گورنر څوک و عیاض ابن غنم فورا راغی یو صحابي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد ابن مسلمه هغه وی لاړ شه لاول په مصر کې د خلقو نه معلومات والا تپوس وکړه د دې گورنر او بیا چې په هغه ورننوځې نو که نقصان پکې و او زما شرطونه پکې پوره نو عمل یې نو کړی نو د مټه به ونیسې چې څنګه هغسې به مال راولې په کوم حالت کې ناست دي په هغه حالت نه به روچت کې او دلته به مال راول محمد ابن مسلمه رضی الله عنه لاړ په مصر کې تپوس وکړ یاره چې دا زمونږ گورنر صاحب تاسو څنګه سړی دی دا چا نه به یې تپوس کو اهل ری نه د نیکانو خلکو صالحینو نه یې تپوس کو عالمانو نه محدثینو نه یې تپوس کو یاره دا گورنر صاحب څنګه دی یاره سړی خو بد نه دی ښه دی خو دا ده چې خلکو سره ښه نه میلاوي چې ورشې نو بار په دروازه دربان ولاړي نه دی پرېږدي بار به ولاړې په لینډ باندې او چې کوم مالداري هغه مخکې پرېږدي غریبانان نه پرېږدي او دا یو مسله خو پکې راغله بل ځای ورغی هلته یې تپوس وکړو بل ځای ورغی خو چې چا نه هم تپوس کوو دې ته احتساب وایي د خپل عامل دقه احتساب تو که چې دې تا نه کرپشن وکړي غم خدا دی چې مشر غلا کوي کشر وخامخا کوي غم خدا دی چې مشر عمل نه کوي په دین او په شریعت کشر هم نه کوي غم دا دی چې مشر رشوت اخلي کشر به خامخا اخلي غم دا دی چې مشر کې تکبر وي نو په کشر کې به خامخا تکبر وي شی د بره نه سمیږي دغه احتسابي عمل نه چا نه هم چې تپوس کوي نو هر یو وایي چې یاره نور خو ډېر ښه سړی دی خو تکبر پکې ډېر زیات دی کبر جن دی او لویوالی دی او ځان ته خوښ دی بس چې دا معلومات یې واغېشتل نو د هغې نه پس محمد ابن مسلمه رضی الله عنه ورغې د عیاض ابن غنم چې کوم دربار و د گورنر هاوس ورته وی او کار څه ورته وی هلته ورغې چې ورغې نو په دروازه باندې واقعي دربان ولاړ او دته یې ودرېږه هغه وی زه عیاض سره ملاوېږم وی ودرېږه صبر وکړه زه به دې تپوس کوم چې هغه اجازت ورکړي بیا به ملاوېږي وی زما ضرورت دی دربان ته څه ضرورت دی اجازت ته څه ضرورت دی وی دغه په آرام کښېنه دا د گورنر صاحب اډر دی هغه به اجازت درکړي چې هغه دې وخت فارغ دی نه دی فارغ آرام کوي که آرام نه کوي وی ښه داسې وکړه اجازت یې ترې غواړئ نو ورته ووایه چې عمر یو سړی را لېږلی دی چې د هغه نوم دی محمد ابن مسلمه تا سره میلاوېږي خو چې دربان ورغې او ورته یې وی چې امیرالمؤمنین صاحب سړی را لېږلی دی او نوم یې خو مشهور محمد ابن مسلمه خو مشهور د پیغمبر علیه السلام صحابي و بس سړي باندې راپرپې راغی او نیغ ودرېد او دی چې سنګ وی راځه صاحب چې دی سنګ ورننوته نو په نری جامه قیمتي جوړه کې ناست دویم یې ورسره ونه کړه وی دا مټې ونیو وی راځه امیرالمؤمنین دی غواړي وی ښه صبر وکړه چې دا جامې بدلې کړم او نور جامې واچوم د سفر او جوبه چوغه واچوم وی امیرالمؤمنین وی چې په کوم حالت دی ولید په حق یې راوله فورا راځه د مټې ونیو د هغه ځای نه را روان کړو مدینې منورې ته یې راوسته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په مدینه منوره کې مسجد نبوي کې ناست و د هغه دارالخلافه خو مسجد نبوي و هلته ناست و دی ورته پیش کوي صاحب دا ستا د مصر عامل دی دا گورنر دی عیاض چې تا مقرر کړی دی وی وایه حالت یې څنګه دی وی حالت یې وګوره دغه یې جوړه ده تا په شرط لګولو چې قیمتي نری جوړه به نه اچې قیمتي نری جوړه یې اچولې ده تا په شرط لګولو چې دربان به نه ودرې دربان یې ودرولی او زه په ټول ښار کې وګرځېدم هر چا د ده نور صفتونه وکړل خدا یو خبره ټول وکړه چې په سړي کې ډېر لوی تکبر دی دربان ولاړ دی غریب نه پرېږدي مالدار پرېږدي او خلق په لین ودرې چې کله یې خوښوي سړی وردن نه کړي یو لوی شوشه او یو لوی مسله یې جوړه کړې ده او ډېر لوی تکبر ځان د خلکو نه اوچت حسابوي دغه یې جوړه
حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی د پلار د سنم د پلار د پیژنم غنم او د پلار ته دا غنم ولې وایي خبرې هغه سر ښکته کوي یو وی ستا پلار به ګډې چیلی سرول غنم په عربی کې ګډو چیلو ته وایي د ګډو د چیلو رمې ته او ګډو چیلو ته غنم وایي نو ستا پلار به ګډې چیلی سرولې او د ګډو چیلو تجارت پې کو او ګډې چیلی ډېرې خوښې وې نو په دې وجه ورته خلکو غنم نوم کېښود او یو صاحب خبره دې ټیک ده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه هلک ته ورشه د ګډو چیلو د سرور را کوتک راوړه کوتک یې راوړه وی نور در سره څه نه کوم خو دا کوتک والا او د بیت المال چې څومره ګډې چیلې دي ځه دا په صحرا کې سره وه سارې بوزه او ماښام یې راوله طبعا چې ما کوم شرطونه لګولو یې پوره کړي هغه سر ښکته کړی و وی صاحب الموت افضل من ذلک وی صاحب مرګ د دې نه ماله بهتر دی خدا کار را باندې مه کوه ځکه اوسه پورې ګورنر وم نو خلک به وایي چې ګورنر او ګډې چیلی سروونکې وایي خلکه نشه دی اوس هم په سر کې شته اوس هم په سر کې نشه شته ولې ګډې چیلی ما نه دي سرولی ولې ګډې چیلی رسول الله صلی الله علیه وسلم سرولی دي او حضور پاک فرمائی ما من نبی الا رعا الغنم داسې پیغمبر نه دی تیر شوی چې هغه د ګډې چیلی نه سرولی دا هر پیغمبر ګډې چیلی سرولی ګډو چیلو کې سرولو کې څه چل دی تکبر دا کې پیدا شوی دی ګورنر وی دا ډنډه به والې او نیغ به دا ګډې چیلی سره او ګوره ما ته وګوره چې ګډې چیلی کله سره نو چا نه اوبه ونه غواړي کم ډنډ نه چې ګډه چیلی وبس کیا بس کې او ګورې چا نه ډوډۍ موډۍ ونه غواړي د دغه ګډو چیلو پی بله شي او باغې به خپله ګزاره کوي د تکړه شي او ته بیا وایي چې صاحب معافي را سره وکړه مرګ بهتر دی خدا کار ګران دی وایي چې دا کبر مې د سر نه نیستی که نه نو ته نه سمیږي اقه ګډې چیلی رمې وله ورکړه او ډنډی وله ورکړي نور درته څه نه وایم نور ښه سړی یې ما دې معلومات کړی دی د مصر خلک د نور صفت کوي انصاف در کې شته ښه سړی یې دینداره سړی یې خو دقه یو تکبر د کې پیدا دی چې دا کبر لږ وځي نو هله به کار کېږي څو ورځې پې هغه ګډې چیلی وسرولې او بیا یې راوسته وی راشه دلته ما سره مخامخ کېنه وی وایه که نه څه دې خوښ دي اوس واپس ته ګورنر کم او که نه مدینه شریف کې پاتې کېږي او که دا ګډې چیلی سره وی امیر المؤمنین ما خو د ګډو چیلو د سرولو خوند نو لیدلی واقعي زما پلار به ګډه چیلو سره مینه کوله او سرولې به امیر المؤمنین دا لذت او خوند خو ما نو لیدی دی کې چې کم خوند دی او کم لذت دی او زما دا خپې چې کله خوږ شي او کله ستړی شمه او جامونه مې خولې بیږي او د ډنډ اوبه وڅکمه او بیا الله ته ودرېږم او الله ته وجاړم زما قسم په خدای چې دی کې کم خوند دی او کم ټیسټ دی او کم لذت دی ګورنری کې نه چې امیر المؤمنین په بادشاه کې هغه خوند تا ته میلو نه شي بس زما دا ډیوټي قبوله ده مهرباني وکړه او ما هم د دې ګډو چیلو څوکیدار مقرر دونه نفقه راکوه چې زما د بچو زما د ښځې پې ګزاره کېږي ډېر خوند راکوي چې دا کله ستړی شم او بانګ ووایي او زه ودرېږم الله ته په هغه خیرنو جامو کې الله ته ودرېږم او الله ته زاري وکړم او وجاړم او ډېر خوند راکوي چې زه ستړی یم او د شپې ودیم ټوله ورځ مې ګډې چیلی سرولې او ګرځېدلی یم او د شپې کله ودیم او زه راپاسم او الله ته ودرېږم او تهجد کوم نار یم خېټه مې خوږېږي او سر مې ښکته کړي نو ما ته خپل پیغمبر را یادېږي ما له ډېر خوند راکوي امیر المؤمنین ګورنري دې بل چاله ورکه سنبال کا زما ګورنري نه وکړه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي عیاض ابن غنم اوس د ګورنرۍ قابلې نور صفات ته برابر دي خو دا یو شی در کې نو اوس د ګورنرۍ قابلې ځه اړر دی د امیر المؤمنین واپس مصر ته ځه او ما د مصر ګورنر کړه حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه صاحب کم صحابي دی سعد ابن ابي وقاص اوهو هغه د کوفې ګورنر کړی خلکو په شکایت وکړه قصه به راته چې د بل وخت کوم دی وخت مختصر دا یو ټکی د حضرت عمر رضی الله عنه
خلکو پې شکایت یو صحابي یې ولېږه وی لاړ شه او ته معلومات والا چې معلومات یې ولا او سنګ معلومات والا وی لاړ شه او د ده نه پشي شام تپوس وکړه او بیا د کوفې کې څومره جامع مسجدونه دي جوماتونه دي دې ځان سره کوره د مخکې هم د خلکو نه تپوس وکړه هغه صحابي لاړ او تپوسونه یې وکړل هغې ټول وی ډېر ښه سړی صاحب ډېر د انصاف فیصلې کوي صاحب چې جهاد یې دې مخکې روان صاحب د غریب او د مالدار فرق نه کوي ډېر سم سړی دی هر جومات کې یو جومات یې پرې نه ښوده په هر جومات کې د هغه متعلق تپوسونه وکړل او بیا ورغې وی امیرالمؤمنین را لېږلې ما ستا متعلق مې تپوس وکړ ما تا کې څو نه مونتل راځه اوس ستا ځان سره یو څو جوماتونو ته بوځم یو جومات ته مخامخ بوته اول ته ودرو وی دا سنګ سړی دی هغوی یې صفت بل جومات ته بوته وی دا سنګ سړی دی هغوی یې صفت وکړو خو چې کوم جومات ته به بوته خلکو به څه صفت کو وی صاحب د انصاف فیصله کوي فرق نه کوي صاحب زمونږ په جمع کې مخکې راغلي ولاړي او موږ له جمع راکوي صاحب جهاد ته راټولو نه مخکې دي صاحب چې د غنیمت مال تقسیموي په انصاف یې تقسیموي زیاتې کمې پکې نه کوي صرف یو کس په یو جومات کې په الزام ولګا یو کس هغه واقع راته بیا به بل وښویم ده ورته خیرې وکړه هغه خو په خیره ولګېدله نو ګوره چې واپس قاصد راغی نو هغه یې صفت وکوي صاحب سعد ابن ابي وقاص کې هېڅ غلطي نشته ما پشي شام په ټولو جوماتونو کې د هغه تپوس وکړه او د هغه په مخه مې هم د هغه تپوسونه وکړل او دا صحابي کم صحابي و سعد دا هغه صحابي و چې اول من رما بسهم فی سبیل الله چې جهاد فرض شو د خدای په لار کې لومبې غشي دیشتې دی ورېږه د دې نه مزېدار یو بله خبره درته وکړم دا ده په احد کې چې کله به د غشي ویشته سعد ابن ابي وقاص دشمن ته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره ولاړو نو صحابو ته به وی غشي دې ته وغورځوئ تاسو داسې ویشتل نه شئ کولی کم چې دی کوي نو صحابو به بټوې نه غشي ده ته غورځول او ده به غشي ویشته په دشمن باندې او رسول الله مبارک به کتل چې دا غشي په دشمن لګي که نه لګي دی ورته وي د الله رسول زما شاته ودرېږه ځکه چې د دشمن علم نو هغوی په ما غزار کوي قانون دی چې ډز د کم ځای نه کېږي دشمن په هغه ځای ډز کوي نو هسې نه تو نه لګي نحردونه نحرک زه دې مړ شم زما سینه دې سوری چې خو چې ته بچ حضور پاک ورته څه فرمایي واه صرف دو صحابو د پر دا منقبت بل چاله نشته چې ده به غشي ویشته د دواړو جهانو مبارک سردار به فرمایل ارم یا سعدو فداک ابي و امي سعدا اولا زما مور و پلار تا نه قربان پیغمبر مبارک د خپله مور و پلار قربانوي ارم یا سعدو ای سعد اولا فداک ابي و امي یا فداک ابي و امي زما مور پلار تا نه قربان اولا دا د غټ منقبت دی نو ګوره دغه صحابي دی خلق یم صفت وکړو لیکن حضرت عمر فاروق رضی الله عنه بیا هم د کوفې د ګورنرۍ نه معزول که او مدینې ته یې راوست او خلکو ته اعلان وکړو وی خلکه ما که سعد ابن ابي وقاص د کوفې د ګورنرۍ نه سوبکدوش کو معزول مې کو په دې وجه نه چې د خیانت کړی دی په دې وجه نه چې د بېانصافي کړی دی په دې وجه نه چې د تکبر کړی دی په دې وجه نه چې شریعت د حکم کوتاهي کړې ده بس اسې ذمہداري پې نوره ورناچومه دې به راځي په مدینه منوره کې خپل ژوند تېروي داسې انصاف حضرت خالد ابن ولید څومره لوی جرنیل لوی جرنیل صرف دونه الزام و پکې چې خالد ابن ولید خپله کوي او د بل چا نه اوري نور انصاف کوي پوره او جرنیل دی صاحب چیف آف آرمی سټاف چې ورته وایي جرنیل صرف دومره ده چې د خپله مني وی غنیمت کې خیانت کوي وی نه په خپله وروستو جنګېږي وی نه مخکې جنګېږي شرعي څه نقصان پکې شته وی نه وی څه نقصان دی وی هغه چې لاندې ورسره کم نور جرنیلانو هغوی وی خپله کوي زموږ نه مني بس او دا لا این اډر خو د مخکې نه راروان دی چې څه اډر کوي موږ ورسره ځو بس ډېره تیزي کوي حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ په سوال جواب ولېږه وی د شورا فیصلې باندې به فیصله کوي خپل اډر به نه کوي
د به بیا خپله ډر چلاو څه ګناه خو پکې نه وه هغه ته خبره مضبوطه ښکارېده بیا ورپسې سړی ولېږه وی خالد ابن ولید ته وایه چې امیر المؤمنین وی چې جهادي څومره کارونه کوي شورا سره مشوره کوه نورو لاندې جرنیلانو سره د هغې د مشورې نه بغیر مه کوه لیکن خالد ابن ولید خو هم څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته سیف من سیوف الله ویلي چې د خدای د تورو نه یو توره د توره دا لقب ولا پیغمبر مبارک ورکړی بس چې نه منله حضرت عمر بل سړی ولېږه ورته ویې لړ شه او خالد ابن ولید به په میدان جنگ کې وي او ورته ووایه چې ستا په ځای زه موقع جرنیل کړم زه چیف آرمی سټاف شم زه جرنیل شم او تا نه دا عهده واخیسته ته به د یو سپی په حیثیت جنګېږي دا نه چې ته به سیکنډ جرنیل شې دا نه چې د هغې نه به لاندې شې دې زمانه کې مونږ ورته چې کومې عهدې ورکوه به نه ته به د یو سپی په حیثیت یې بس لاړ په میدان جنگ کې خالد ابن ولید ته اطلاع ورکړه بس هغه چې هغه کم د جرنیلۍ مشره کم شو هغه غله ورکړه او لاندې راغی او د یو عام سپی په حیثیت باندې جنګېده نو چا وله پیغور ورکړه وی ته خو مخکې به د فوج جنګاو څه به دې کول جرنیل وی اوس یې لاندې راوستی حضرت خالد ابن ولید ورته څه وی اس پروا نشته مخکې به مې خلک جنګول اوس به په خپله جنګېږم مخکې به مې خلق جنګول ملګري به مې جنګ ته ور مخکې کول بس ما لپاره منقبت دی اوس به په خپله جنګېږم یو ځل د دې برطانیې وزیر اعظم و زما په خیال یو د دې وزیر اعظم نه مخکې بل و که بل و ټوني بلیر یې ورته وی ټوني بلیر تاسو یقین وساتئ چې د هغه سټیټمنټ و د هغه بیان ما په خپله اورېدلی دی ما په خپله کتلی دی چې د هغه نه تپوس شو د دې دنیا کې د خلکو یو آیډیل زمونږ پرویز مشرف نه چا تپوس وکړو ستا آیډیل څوک دی څوک دی وخت چې د هغه په شان بادشاه یو چلی وایي کمال اتاتورک یو ظالم بیکاره بادشاه بېدینه بادشاه هغه نه چا ټوني بلیر نه تپوس وکړو ګورئ ټوني بلیر نه وایي ستا آیډیل څوک دی یعنی حکومت د چا په شان چلول غواړې ویم وی د مسلمانانو عظیم شخصیت عمر فاروق رضی الله عنه په شان افسوس چې اقصی حکومت وچل انصاف بیت المال نے باقاعده د دین عالمان مقرر کړ په جماعتونو کې کېنول معلمین هغې د تنخواګانې مقرر کړ وی خلکو ته قرآن وښایه د پیغمبر حدیث وښایه چې تاسو بار لګیا یو ځان له مزدوري کوئ تاسو به د دین خدمت څنګه وکړئ تاسو له بیت المال نه تنخوا مقرر څومره کونډې وې یتیمانانو مسکینانو او معذورو په کور کې به ناستو تنخوا مقرر شو او یوازې دا نه چې څومره مسلمانانو او ځوانانو او هغې د جهاد طاقت لرلی شو هغې یې په کور تنخواګانې ورکولې وی بچې تنخوا اخلې خو کله جهاد ضرورت شو نو توره بالې و میدان ته به ځئ فراواني شروع شو زکاتونه خلکو ورکول عشرونه خلکو ورکول دا د پولیس نظام هغه جوړ کړی دی د هغه نه مخکې یو فوج و بس هغې به ټول ارڅه کول هغه وی فوج خو به دشمن سره جنګېږي دننه به امن و امان څوک راولي دننه به زما د قوم حفاظت څوک کوي دي خو به د بار نه کوي نو دا د پولیس نظام یې جوړ د ډاګ نظام یې جوړ کړ چې خطونه یا خلکو ته په اسانه باندې رسېږي ځای په ځای پولونه جوړ کړل پولونه او ځای په ځای بیت المال جوړ کړو او سرکاري ځمکو کې غریبانانو باندې تقسیم کړئ وی راشئ شابه ځان لی کرئ هسې شاړې پرتې دي څه پې ځان له کرئ بیت المال له به هم شی راځي او ستاسو به مې په خدای قسم د انصاف حکومت د روم یو بادشاه راغی مسلمان شو جبله نوم یې جبله ابن هم عمر فاروق ډېر زیات خوشحاله شو چې د روم یو بادشاه راغی هغه مسلمان شو د روم هغه بادشاه وی چې زما زړه کېږي چې زه عمره وکړم عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی زه به در سره یو ځای لاړ شم دونه پروټوکول یې وله ورکړ وی زه در سره یو ځای دم او تا سره عمره کړم چې ته عمره کوې چې زه در سره وکړم لکه اوس یو بادشاه لاړ شي او د سعودي بادشاه ورته وی زه در سره ځم زه در سره یو ځای طواف کړم طواف شروع دی لاړل مکه مکرمې ته طواف شروع دی عمره ده نو عمره کې خلک
د احرام دا لنګ ورته وي لنګ یې تړلې وي او په هغې کې طواف کوي طواف دوران کې یو بانډیسي چېرته هلته خورش زیات وي او ډېر لوی ټیل یو بانډیسي چېرته د هغه جبله د روم بادشاه چې مسلمان شوی د هغه پلنګ خپراله پلس کې ښکته چې خپراله هغه چې څنګه قدم واخیسته نو د هغه نه لنګ اوس پړدی شو لنګ ته پرېوت نو بل څادر ورسره و عورت یې ښکاره نه شو دا نه یې پټ کړ خو لنګ ته پرېوت چې پرېوته نو دغه جبله لاس اوچت که هغه بانډیسي یې ښه مضبوط یو څپېړه و په دونچاقو دی زما پلنګ دی خپه کېښوده او زه دې بربنډ کړم زما نه یې لنګ وغورځه بانډیسي څوک و هغه خو د حضرت عمر په رعیت کې هغه ته خو انصاف معلوم و چې که ته بادشاه و ته زوروره مې خو ته ظلم نشي کولی نیغ لاړ حضرت عمر فاروق له وایي دغه جبله ده په څپېړه ووالې چې طواف خلاص شو عمره خلاصه شوه راویې غوښته ښه په نرمۍ ورته وایي وایي دا بانډیسي یې په څپېړه والې ده وایي ولې دې ووه وایي زما په لنګ یې خپه کېښوده او زما نه لنګ وغورځېد وجود مې لاندې ښکاره شو هغه ته وایي تا راته په لنګ خپه ولې کېښوده وایي صاحب ما په قصد نه ایښوده د لنګ ولې ځان پسې راښکه پکار خدا دی چې لنګ یې اوچت کړی وي حضور پاک خو فرمایي چې لنګ به د ګېټو نه اوچتی د ولې لنګ ځان پسې راښکه او ما په قصد نه پرېښې خو رش و ټیلو ما خپه کېښود هغه در په لنګ راله د چې قدم واخیست نو لنګ یې اوس پړدلی شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه جبله ته وایي جبله داسې کانه چې زیاتې یې کړی هغه قصدن پتا خپه نه دی ستا زمونږ پړه کې ډېر لوی قدر دی چې ته مسلمان شي زه در سره رالم او ما په خپله در سره طواف وکړ اوس داسې کار دی چې د خدای په نسته مسلمان شوی نو په اسلام کې مشر او کشر نشته انصاف هر چا سره دی دا باندې سیره دا کول غواړي امیرالمؤمنین ورته ویې بخوې نه معاف کوم څپېړه یې رانیستله او څپېړه به ترې وباسو هلکه میلمه دې معاف یې کوې نه یې معاف کوم هلکه ته نه ګورې چې ده ورسره د مدینې نه راځم او ما ورسره طواف وکړو وی صاحب هر څه ټیک دی خو د پیغمبر مبارک وینا ده پرېږدم نه ما نه څپېړه ایستله په ډک مجلس کې په ټول طواف کې او څپېړه به ترې وباسو حضرت عمر هغه ته وایي داسې وکړه دوه خبرې د شریعت وینا ده اوس یا به دنه څپېړه وباسي او یا دا ده چې ته به دې راضي کې جبله وی صاحب ما له یو دوه درې ورځې مهلت راکړه زه به یې راضي کړم ډېره ښه راضي کړه په هغه دوه درې ورځو کې هغه جبله واپس وتښتېد روم ته واپس عیسایي شو وی داسې اسلام مې نه دی پکار چې ما نه دې په خلک کې خلک څپېړې وباسي هلکه کمبخته داسې اسلام پکار دی چې د غریب او د بادشاه یو برابر حیثیت دی واپس عیسایي شو چېرته صحابه تلي حضرت عمر ته چا وایي چې سړی خو وتښتېد روم ته لاړ وایي هغه ته خو نیکبخته ما ډېره ښه خبره کړې او د انصاف خبره مې ورته کړې او د شریعت خبره مې ورته کړې وه یو صحابي تلي روم ته تجارت ته دا جبله پې خبر شو چې د مدینې منورې نه یو صحابي مسلمان راغلی دی او تجارت کوي نو دی او خپل دربار ته هغه صحابي ته ما پیژنې وی نه صاحب وی لږ سوچ وکړه ما به وپېژنې چې هغه ورته خپل تاج ماج لر کړه وی ولې پېژنم وی یو صاحب هغه جبله خو نه وی همغې چې زه مسلمان شوم بانډیسي مې په لنګ خپه کېښوده او بیا راته عمر وی اوس به دنه څپېړه وباسي او زه راله واپس عیسایي شو اوهو ډېر بد دی وکړه یو څپېړه څه وه هغه بانډیسۍ به دې راضي کړی مونږ به ورته مینت کړی او که نه وه نو یو څپېړه کې څه چلو اوس خو ته عیسایي او تا ته پته ده چې د دوزخ خشا کې ټول عمر به په دوزخ کې پروت دی ټول عمر دوزخ ښه دی که څپېړه ښه وه او دا دنه تپوس کوم چې هغه څو ورځې دې په اسلام کې تېرې کړې وې هغه جندي سینګه و مخکې هم دلته بادشاه وي اوس هم بادشاه ځکه چې دی واپس راغی قوم واپس بادشاه کړه او ورته وی فلانکي وی قسم دی هغه څو ورځې چې ما په اسلام او په مسلمانۍ کې تېرې کړې هغې کې چې کوم خوند او سکون و زما په بادشاه کې نشته ډېر پریشان وی راځه مړه بیا مسلمان شه وی اوړه مې کېږي خو په یو شرط هغه شرط دا دی که عمر ماله خپله لور راکوي په نکاح نو زه واپس مسلمانېږم اوس که واپس مسلمان شم نو خلک به پې غورونه راکوي خلک به وایي چې دا څنګه سړی دی
قمقل کله مسلمانېږي کله واپس عیسایي کېږي بیا مسلمانېږي نو که عمر غوندې سړی امیر المؤمنین ډېر لوی سړی دی ما له لور راکوي نو زه به ووایم چې زه مسلمان شوم په دې شرط چې امیر المؤمنین عمر غوندې شخصیت ما له لور راکړي صحابي ورته وایي که زما د لور خبرې خو اوس په دقه ساعت یې دله درکوم که زما د وس خبرې ما ته وایه چې وکړم نو لور د عمر ده هغه خو د هغه نه بغیر د فیصله نشم کولی خو داسې کار دی زه را تجارت خپل پرېږدم دا سامان دلته پرېږدم زه مدینې منورې ته ولې تا خدای مسلمان کی نو عمر ته وایم نو که هغې لور درکوله نو واپس راځم دې لاړ مدینې منورې ته کافي مزل ډېر مزل د میاشتو مزل و چې لاس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته الوې وې صاحب هغه جبله سره مسلمان شم اسلام ته اړه کېږي خو ستا لور غواړي الله اکبر حضرت عمر یوه لور ګورې په حضور پاک واده وه ام المؤمنین و د مسلمانانو مور حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها نو ام المؤمنین خو په هغې پابندي وه چې د حضور پاک د وفات نه پس ولا تنکحوا ازواجه من بعده ابدا چا سره به نکاح نه کوې ستا لور غواړي لور یان وسی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی تا ورته ښه ولې نه کول وی صاحب ستا په لور نوسی کې زما څه اختیار و وی بچې د یو انسان د اسلام نه د عمر لونه خو څه کې چې د عمر ټول زامن او بچیم قربان هله شابه په دې اس په واړوه او ځان رسوه وی راځه ستا شرط منظور دی بلکل منظور دی د عمر لور خو دې وخت کې نشته نوسی شته بلکل شرط منظور دی راځه هله ځان زر رسوه چې سړی مړ نشي او کلمه وایي او خدای پاکې مسلمان هغه تاجر واپس لاړ روم ته چې روم ته څنګه ورسېده نو هلته لویه جمع جرګه وه او خلک پریشانه دي او اله ګوله ده د چا نه یې تپوس وکړه وایي دا اله ګوله د څه ده وایي دا زمونږ بادشاه جبله مړ شوی دی او د هغه د جنازې او د هغه د دفن خبرې ایمان یې په قسمت کې نو دا د حضرت عمر هغه د اسلام سره مینه او د اسلام سره محبت او عجزي او کله چې شام فتح شو شام او دې ته شام ته یو دی یو غلام دی غلام دوه کسه په یو وخو لښکر ډېر لوی دی اوښان کم دي نو ده سره یو غلام و اعلان یې وکړئ دوه کسان په یو اوښ باندې کښېنئ اوښ به ډېر نه ستړی کوی یو کس به لاندې رواني یو به په اوښ ناست دي چې دا لاندې ستړي شي دی به بره وخیږي او دا بل به راکوشي ده سره یو غلام و دی په اوښ باندې سور روان شو سمنځ چې لاړل غلام ته یې ویې اوښ ودروه راځه بره کښېنه او په خپله یې پړې ونیوه غلام ورته صاحب دا څه کې ما بره خېجې او ته پړې نیسې ویم وی دا ولې ته خو زمونږ امیر المؤمنین یې بادشاه صاحب نور خلک به کوي ته به داسې ما سره نه کوې زه به دا اوښ پړې نیسم دا ډېره بده خبره چې زما غوندې غلام په اوښ باندې سوري او د اوښ پړې امیر المؤمنین نیولي ته خو یوازې امیر المؤمنین د حضور پاک ملګری یې نږدې او خلیفه د حضور پاک هغه ویې کودېږه خېجه بره انصاف وکړو که د قیامت پر ورځ ما نه الله تپوس وکړي نو زه به الله له څه جواب ورکوم او مقصې وشوه تر د شامه پورې تر شامه پورې حضرت عمر به نمبر په نمبر بدلېده غلام به بره ناستو او ده به پړې نیولې چې دی به ستړی شو دی به بره وخته غلام به پړې ونیوه اوس عجیبه خبره دا ده چې کله داخلیږي شام ته هغه نمبر اوس د عمر راغی د کوزېدو عمر غلام ته وی خېجه بره هغه وی صاحب د خدای خاطر وکړه د خو مونږ ښار ته دننه کېږو او د ښار ټول چې څومره مذهبي مشران دي هغه ټول ستا استقبال ته ولاړي نو تا به پړې نیولي زه به بره یم تا لم شرم دی او ما لم شرم دی خلک به څه وایي خلک هم رالل ورته یې منت وکړه وزیرانو ورته منت وکړه چې امیر المؤمنین د خدای خاطر وکړه دا سړی دمه دې ستړی نه دی او ته په اوښ کښېنه ورته یې ویې نه داسې نه کېږي انصاف نه به کار اخلو انصاف ته به مهرباني کې دقه رنګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې دوه ملګري وو دریو کسانو باندې شریک وخو دوه کسه پې سورېدل یو به کوزېده قسم د رسول الله مبارک په خپل نمبر کې کوزېده او صحابه به بره سوارو او هغوی ورته وی چې د الله رسوله موږ به خپل نمبر بدلو را بدلو ته
ته مه کوزېږه موږ 2 کسه یو نمبر کې به موږ ښکته پورته کېږو او ته به نه کې حضور پاک وفرمایل چې زما نه تکړه نه یې او زما نه هم ثواب هم زیات نه دی خوښ او زما نه د خدای نه زیات یریدونکي هم نه یې په خپل نمبر کې به د دواړو جهانو مبارک سردار باقاعده کوزېده وایي زه د پیغمبر په سنت عمل کوم غلام بره دی او حضرت عمر رضی الله عنه پړی نیولی او روان دی او د چې شام چې څومره صاحب پادریانو د مذهبي مشرانو هغوی کتابونه راغشتي دي او خپلو کتابونو کې ګوري او مخامخ اوښ ته هم ګوري چې د بادشاه خو دغه اوښ دی او فورا یې اواز وکړه وایي دا هغه امیرالمؤمنین عمر نه دی زمونږ په کتابونو کې چې د پیغمبر علیه السلام د 2م خلیفه د عمر کم صفتونه راغلي دي په دغه سړي کې نه دي دا نه دی دا په اوښ کې سور دی دا د بادشاه په اوښ کې سور دی هغوی ورته وایي دغه نه دی دا پړی چې یې نیولې دا امیرالمؤمنین دی دته وګورئ چې هغې خپلو کتابونو کتل هغه ته یې وکتل وایي واقعي زمونږ په کتابونو کې چې د حضور پاک د 2م خلیفه کوم صفت راغلی دی هغه په دغه سړي کې موجود او بیا چې کله لاړ ګورنر هاوس ته نو د هغه ځای ګورنر ورته وایي او کمیس یې هم شلیدلی و کی جاوه کې نښتی و نو کمیس یې هم شلیدلی و هغه یې ځان له وګنډه نو ګورنر ورته نوې قیمتي جوړه راوړه وی صاحب دا جوړه واچوه تا له اوس د مصر لوی لوی علما د عیسایانو را روان دي او تا سره ملاقات کوي دا جوړه واچوه دا جوړه دی د سفر هم د دوړم والې نه او شلیدلې هم دی دا بې ډوله دا ډوله یې جوړه واچوه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته څه وایي وایي کفا بالایمان زینه وایي د ایمان نه قیمتي ډولې شی بل نشته هره کې پروت دی انشاءالله زه په جامه ځان نه ډولې کومه زه د الله د طرف نه چې په الله زما کوم ایمان دی نو په هغه ایمان زه ډولې او د ایمان هغه ډول مې خوښ او هغه د مصر او د شام د دغه علاقو چې څومره پادریان او څومره راهبان او مذهبي مشران دال او حضرت عمر فاروق سره ملاقات وکړه د هغه په دغه تواضع په عاجزۍ او په انکسار باندې الله پاک هغوی مسلمانان کړل اسلام به نه خورېږي امن به نه راځي سکون به نه راځي چې بادشاه کې عجزي وي بادشاه د بیت المال پیسه نه خوري گورنر کې عجزي وي مشرانو کې عجزي وي او د بیت المال پیسه نه خوري په خدای کې غریبي وخوري تو که دغسې احتساب راونیسه یو گورنر یو وزیر اعلی اوله چوکه ورکوی دا ګړیو سره چې بیا څوک داسې وکړي نن خو سره خبرې هم نشي کولی سم دم به راسره دلته ګرځي ناست به خو چې هلته د وزارت کرسۍ ته ورسېږي وزیر اعلی شي او گورنر شي بس بیا ورسره خبرې هم نشي کولی هلکه څه چل دی خو عام انسان یې که دغه مقبرې له به تم دي دغې له به ځم ده لا بوج در باندې زیات شو زما او ستا په نسبت حساب کتاب به راسره زیات دي زما او ستا په نسبت نو دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مختصر غوندې حالات مې درته و قرآن کی یو قصه ده سورت مریم دی کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا دیتا لک خص سوچ کوئی عزیزانو دعا کوي اور وخت ځان تم کوي بل تم کوي خود دعا چل زده کوي چل زده کوي دعا قبلولو والا څوک دی بل څوک نشته زه خو نیم یعنی مونږ خو ټول فراډ دوکه یو کړو اوس راته دې مرګري وي تیرا جمعه باندې کم خیال کړي بار چې وته یو ماشومې سملولې او یو بورکا کې ورته جنې ناستا و لیدلې مو ا بورکا کې چې ورته ناستا و دا ماشومې په چل سملولې او هغه بورکا کې ورته جنې نه والک ناستا هغه بورکا پس بیا نه راغلی چرته وی ګورا رکا بیا دا چل اریان
دې ته به حیرانېږي چې یا الله د دیني دنیا د اصول دپاره مونږ څه کوو، څه چلونه جوړو. نو د دعا چل زده کړه. ذکریا علیہ السلام یو ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر دی. داغه عمر شو شپږ شلې کاله او د بیبي عمر یو 80 کاله. اوس د شپږ شلو کالو په عمر کې دته په دماغو کې یو سودا پیدا شوه چې د کم دین خدمت چې ما کړی دی نو ما نه رستو هم د دې دین دپاره یو خادم پکار دی کنه. اوس کېږي بس زه د شپږو شلو کالو بوډای ما، زما ښځه د 80 کالو بوډای ده. کم شی چې د بچي د پیدا کېدو دپاره سبب دی هغه خو مونږ نه سلب شوی. پیغمبر وکړه نه 80 کالو بوډا نه او 80 بوډای نه او شپږ شلو کالو بوډا نه زوی نشي پیدا کولی. شپه ده نیمه شپه. تاسو تجربه خو وکئ لږه یو لوی نه لوی مشکل کې چې ونښلئ لوی نه په دې نیمې شپې نه بعد را پاسه او یو 4 سجدې ورته ولګوه او غلې غوندې نری आवाज ورته وکړه. خو چې داړه دې دې وخت کې داسې وي چې بل څوک پکې نه وي سوا د هغه ذات نه، بل څوک پکې نه وي، ښځه دې پکې نه وي، بچي دې پکې نه وي، کور دې پکې نه وي، مال دې پکې نه وي، دولت دې پکې نه وي، هېڅ نه وي، یو دې زړه وي او یو پکې خدای وي. ته ورته نری غوندې आवाज وکړه او سبا له ګوره چې څه کېږي در سره. سبا له بیا ګوره په خدای قسم چې دا زما تجربه شوې خبرې ده، تجربه شوې. نیمه شپه ده او ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام را پاسې ده او داسې وکړه مونځ یې وکړه او څه کوي اوس اذ نادى ربه نداء خفيا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. الله نیمه شپه ده خو یو خدای دی او یو دی. اذ نادى ربه نداء خفيا الله ته आवाज وکړو رو غلې غوندې غلې دا تاسو اوس مونږ چې په کومه غضب اخته یو کنه دا غپ دی تاسو خیال راځي او ته ما تراشي دي دواره ته وکړي یا الله دې کی یا الله دې کی یا الله دې دا په ایمان زبانی جمع خار دعا غدا چې نه یو زی در پسې وکړه یو خدای خبر یو زه خبر لکه پیرانو صاحبانو له تاسو ورشه موټه ولا ګرم کې چې دعا نه به منو بس زه خدای دا کامیاب کبلانه
ته په ټوپونو شي چې لاړم جوړوال وته مالته چې لاړ شي بیړه دې د غفلارم غر کړي دی خو وګورئ هغه سړی نه دعا غواړي چې کوم په خپله بل ته لاس نیولي سر د در پورې که چېرته د خره سر در پورې تړلی په خپله تا نه غواړي بیړه دې غر کشه نو تا ته به څه دعا وکړي دعا خو هغه چا نه غواړه چې کوم سړی تا نه نه غواړي چې تا نه غواړي او هغه ذریعه د معاش تا ګرځي نو دغه دعا به په تاسو لګي اوس الله مونږ نه پیسې نه غواړي دولت نه غواړي صرف د دې ځای یو درد غواړي د کوم ځای د دې ځای چې دې ځای کې به ګورئ بل څوک نه اوسئ اولا تاسو کورونو کې وګورئ کور کې تاسو دا بوډاګان وایي چې ښځې زه بله ښځه کوم بوډاګان ښځه دې شته شته ته لږ نن چې لاړ شي ورته وایه زه بله کوم ښه ته ګوره چې په خښته دې ولیکه نه تاسو کورونو کې ښځو سره ټرایي وکئ وایه ښځې زه خو بل واده کوم یاره که دې ښځې ته په کور کې پرېښوې په مخ مې دوښي نو کستا ښځه بله ښځه په خپل کور کې ځان سره نشي برداشت کولی نو ستا زړه کې به خدای ځان سره بل څوک څنګه برداشت په خبره پوهېږئ ستا ښځه ځان سره په کور کې بله ښځه نشي برداشت کولی نو ستا زړه خو د خدای کور دی نو خدای به په خپل کور کې ځان سره بل څوک څنګه برداشت کړي دیتا سوچ کوئ ذکریا علیہ السلام اذ نادى ربه نداء خفيا روح غندې خدای ته دعا خفیه معنا پټا اوس څه وایي په دعا کې څه وایي قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا اے خدایا اڈو کی میم زاردی سر میم سپین شو گیرا میم سپین شوا ارث میں ختم طول قوام ختم ارث ختم لیکن ولم اكن بدعائك رب شقيا دا توتیه تمهید دے د دعا د قبول لپاره ولم اكن توتیه تمهید دے خدای هر څه ختم خو یوم مهربانی دے دا چې ولم اكن بدعائك رب شقيا یا الله چې کله مې درته سوال کړی دی نو رد کړی دی نه دی قبول کړی دی انی وهن العظم بوډا ما کمزور ما قوا مې ټول ختم دي لیکن ولم اكن بدعائك رب شقيا نا امید کړه دې نه اوس هم درته یو سوال کوم چې نا امید مې نه القا ورته کې وشو چې څه وې خبره کوا نو دې اوس څه وې وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا خدای ززان نرستو یریگم او خزم ام بوډای ده چې ما نرستو با
د دې دین خدمت څوک کوي؟ ما نه رستو به دا دین چاته پاتې کیږي؟ د دې خدمت به څوک کوي؟ تاسو ټول په دا جماعت کې چې ناست یې په ایمان ووایئ چې مونږ په خپله د دین خدمت نه کړی دی او نه کولو اراده شته، او دا درد د چا په زړه کې دی جماعت کې ناستو خلکو کې شته چې خدای ما نه رستو به د اسلام خدمت څوک کوي؟ شته؟ وایه شیخ ناسې ګوګوان یې نا پیغمبری به چې خدای ورکوله خو څه به وکړنه. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا خزمم ګوره بوډۍ دا اتیا کالو دا بچی نه راوړي. اوس څوک ای الله فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. فهب لي یا الله وبخماتا من لدنك وليا د خپل جانبنا یو د دین خدمتگار. وليا معنا یو د دین خدمتگار. اب څه کار کوي؟ یرثنی چې هغه زما میراث یوس، ويرث من آل یعقوب چې زما میراثم یوسی او د آل یعقوب میراثم یوسی. هغه څه شی چې پیغمبري میشن پیغمبري میشنو چې مونږ نه رستو دا خدمات چې دی هغه ته حواله شي چې مونږ وفات شو چې دا خدمت پاتې چرته نشي. اوس دا دعا چې خدای ته وشوه څه وخت کې په نیمه شپه کې نو دعا ټوله کړي خیال کړي ځان د پاره نه و خو د خدای دین د پاره و. اوس د خدای غیرت په جوش کې راځي. دا ورته څه وایي؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی. یا زکریا او زکریا علیہ السلام انا نبشرک بغلام اسمه یحیی. زیر در کوم په یو زوی باندې چې نامه به یحیی. دا اوس د نیمه ګنټې خبره ده، په نیمه شپه کې دا سوال او جواب کیږي لګیا. سوال مو شو او جواب هم راغی چې انا نبشرک بغلام اسمه یحیی. زیر در کوم په یو زوی باندې چې نامه به یحیی وي. الله الله ورته وی زوی خو در کول لا څه کې نامه به ما کې خوا چا کې خوا نامم به یحیی نامه به. اوس مونږ کې چاله کوشو نو مونږ د ډمو نامې خوخه دلته دا خزي چې لنګي شي نو هغه د عمران نامه خوخه کړي دا. عمران لکه کټه دی کنه په دې کرکټ میچ کې نو کټه دې خزو ډېر خوښ دی نو چې کومه خزه لنګ شي نو عمران نامه پزوي کی. ما فسیک هر یو د وجلو یا ټلویزیون تا ګوري
چې لوري وشي نو ډمه یې خوښه کړي دا ډمې نامه پې کېږي. ما نه څوک پوښتنه وکړي چې زوی مې شوی دی او لور مې شوی ده څه نامه پې کېدم اوس زه به څه نامه ورته ښیم او یا به د صحابیاتو نامه ورته ښیم او یا بله شپه زما یو نوسی شوی څه نامه پې کېدو مال سمیه نامه پې دا سمیه څوک وه اوله شهیده په اسلام کې سمیه وه اوله او شهیده څه وه څنګه وه چې اسلام یې راوړو ټول قنبت یې خلاف شوه نو په نیزو باندې په دې شرمګاه کې وواله او د هغې نه شهیده شو اوله شهیده په اسلام کې سمیه وه ما په لونو نامې ایښي عائشه خدیجه هاجره فاطمه په نوسو مې نامې ایښي دي فاطمه سکینه دا اوس بله وشوه په دې سمیه نامه په زامنو مې نامې ایښي دي یوسف نحن احسن القصص خدای ورته ویل یوسف علیہ السلام قصې ته خدای احسن القصص قاسم د پیغمبر د زوی نامه ٹھیک شو اسماعیل د ابراهیم علیہ السلام د زوی نامه اوس چې زوی شي یا په د سینما د ډم نامه کړي یا په باندې د سینما د ډمو نامې دا زمونږ استاد نامې یا دا قبایلو کې ډیرانه مچاخان پچاخان په دې قهر اخته دي غرونو مرونو کې چاته زنګلی وای چاته اړه خو څه ګندې نو د ډیرو نه راته چایو پاسپورت راستولو چې دا آل پاکستان کول دوو هلکه د چا په نامې دي ویل د یو نامه خانک دی او د بل نامه بایک دی خانک او بایک اوس نامي نو خو مال خره خلق دی اوس خر په یعنی خر په ځان باندې شهزاده نامه یې خوښ وای کنه خر په ځان شهزاده نامه یې خوښ خو خر په ځانم خر نامه دی کړ خانک او بایک څه ته وي خدای دې کور وا نو یو زخم نه دی چې بجوړ شي یو زخم نه دی چې بجوړ شي هزار زخمونه مې په زړه دي مړ بشه یو علاج د دې ملک او د دې قوم نه دی چې سړی وو کم علاج به کې کم